أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چې سړی خپل زنانه اشاره خونه راته وی محمد رسول الله فرمایي چې بده سړی باندې الله لعنت توبه دی او باسي دا ګنده طبيعت دی اوران طبيعت دې څنګه اشاره کتونه وکړه د طلاق مسله جدا ده لیکن دې کې الله نه بسړی بکنه غواړي جایز وسیله شي دغه د شپه قسمه جایز وسیله دي دین را په دې خونو ټول حرامي ناروا بعض بدعي دي او بعض شرکی یو جایز وسیله دا چې سړی رب العالمین له الله نوم وسیله کې پیش یا رحمان یا رحیم یا قهار دویم خپل نیک عمل پیش کوله دریم چې سړی کړه د مسلمان سره مطالبه را دعا او کې خو کاروبار منو جوړي چې سړی بس متعین کې پلانې صاحب شیخ صاحب امیر صاحب دعا کوا څلورم خپل فقر احتیاج ادم او حوا مریم رضی الله عنها دوی رب العالمین له پیش کړي دي پنځم ابن قیم سے فرمایي د علی رضی الله عنه نقل کړي دي د دعا په اول کې حمد او رسول الله باندې درود ویل او شپږم لفظ د ربنا استعمال ول عبد الله ابن عباس فرمایي وکم انسان چې دعا غواړي دعا په اول کې لفظ ربنا استعمال کړي د الله قبلې د دین نه په دې خونو ټول ناروا دي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتاب التوسل وسیله کې به تفصیلی مسله ذکر کړي دا خاطرونه ماترونه الله رب عزت چا خاطر بزا نه مانی بلکې شامی کې دا هدایت سلورم جلد کتاب الکراهیت کې لیکلي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نقل کړی دی چې ويكره الدعاء بحق النبي چې انبیاء څومره اوچت خلک دی الله رب عزت دغه حق په ځای نه غړي چې ضروری به یو کار کوي نو دا مخ کې شپږ جایز دي نه په دې خونو ټول ناروا د سپینو جامو فضیلت یو دا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل د شی او دغه کړي یو عالم تقریبا دې باره کې لیکل کې شپږ دیش په ځای ذکر کړی دي نبی صلی الله علیه وسلم بدا خجامه او خوکه جامه ونه دا غد خوکوالي او خوالي د وجنې د استعمال ول پکار دي لیکن کو سره چې د توري جامې استعمال کی در شیګانو علامه نه ده چې شی توري جامې استعمالي دا خو زموږ سره نسل کې نیولې دي ک تور پړګې تور واسکټ تور چپن تور سپلې توري جامې ته استعمالي ان شاء الله هیڅ مانعات پکې نشته نارینه د پرستري جامې استعمالول دا ناروا دي مګر ک چیرته سپینې لیکي بکی لکه را باز دشمنونه به بده جایزي یو چې د عمر ټول اعمال نه الله تعالی نبی خبريږي او اوري دغه درو چې کوم دی دا نبی صلی الله علیه وسلم د ملائکه په ذریعہ باندې ورسیږي بریرا سغه نور نه اوري ای دنیا د حال هغه بالکل نور خبره نه دی هغه په برزخ په ژوند کې دغه نور انسانانو سره او جسد اقدس هغه چې په دې ځمکه کې خدای شوی څنګه چې پاتشو مخ شان دی لیکن داغه د بل ژوند کې ای دین اورسه به قیامت او بل ژوند راځي بلکې فتاو بزاجه کې دا خبره ذکر کړې ده چې کوم انسان د عقیده ساتي چې د بزرګانو ارواح راځي ا دوه شنبه پښپا او د جمعې پښپا باندې دنیا د حالاتونو خبرې کې ودا سړی په قران کریم باندې کافر شي دا څومره سخت خبره کړې ده سړی به د عقیده زده کې عقیده مانځه کې سړی به کم ځای وګوري چې سجدي لکتل کما خامخ د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خپل مسلک دا چې هغه مخامخ کتل شتا لیکن بعض علماء دا ذکر کړي دا غشپک درشه اسباب ذکر کړي دي چې د مانځه خشوع وغیرہ به کې راځي چې کله انسان هغه ځای سجدي لګوري هغه ځای لکم انسانان چې دا وایي چر د کوله کتل چې دي چې روح راوځي او شینه لکتل چې د ایمان یو کمنې د پوج لکتل چې دا ول خبره کې دا اصل ځان لګي خلک دي هیڅ دلیل پکې نشته بس غب شپ شروع کړي دي خلکو نو تقریبا 3 بجې او 3 منټه دی باندې شب صادق داخليږي نو تاجود چې کوي دغه نه مخکې کوا 3 منټه د پاسه 3 بجې بده وخت کې داخليږي هغه حدیث کې راځي چې د نجدره د فقر په وجه نه سړی دغه ورورسېږي د کفر په طرف باندې معنا جزې پځې کې وشي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي رب العالمین دا مسله معلومه و چې دا سړی مالدار کم که غریب مې کې دا جزې پځې کوي نو یې صدا به خرابېږي او غریب مرته معلوم دي چې دا غریب او ما کمالدار مې کې دا مې ورانېږي او الفقر فخر دا معلوم دي چې دا حدیث دی کنه سنشم ویلې په کوم موبایل کې قرآن کریم شیټ وی غیر سره بیت الخلاله دا خو قرآن نه دي چې دا پکې شته د موبایل وغیرہ لیکن کله اسکارو کتاب یا د قشان قرآن کریم صاحب دی جیب کې یا غتمه د پاغه باندې لفظ جبار یا حي قيوم وغیرہ شی لیکل شوی دی ته بیت الخلاله ورجنو په کار دا چې بار کې دی لیکن کال ته چرته احتمال دغلو په دې چې دا وسوک من اغلا کوي د ضرورت وخت کې به علماء دا لیکل خیر د خپل جیب کې نه کولته نه کول ان شاء الله سو منعب به کې نه وراباس خلک چې دغه وختان سپینوي او توري نو ابراهيم عليه السلام بارک راځي چې داغه ابو موسی احمد کې روایت راځي چې داغه وختي سپین شو رب العالمین دا شری ودا نورا به اللهم زدنا نورا نو سپین وخته دا جائز دی لیکن سرواله او جړواله دا به افضل دی هر شي تورواله دی تقریبا په دې کې لس احادیث دي
دري احاديث المحدث الكبير امام محمد ناصر الدين الباني صاحب راجم کړي صحیح او لس احاديث ابو عمر عبد المنان په نامه باندې عالم دی حفظه الله اگر راجم کړي دي چې کوم انسانان د وخت توري ناري نه کزنانا ودا رسول الله فرمایي د جنت به بالکل ونه ګوري دا څومره خطرناک خبره ده او سخت خبره ده وې کوي عمر شه تلویزیون د سندرو باندې کول بوجه باندې تعالی 1000 کې څوک نه کوي دي 1000 نو تورته دا شي ناروا دي نو کاغذ څومره زارونه کې الله تعالی دې باندې نه رانسي بلکې تعالی الله اجر درکړي وې باز خلک چې د سار جمع ولاړ صورت کې دا ناروا ده محمد رسول الله فرمایي چې اذا قیمت الصلاه چې کله فرض منځ ودرو بل یو منځم نه کېږي سوا دام دینه به متصلم کولای شو کله نور راوخه په هغه وخت کې کولای شي د جمع د ودرېدو په وخت کې بل منځ کېږي نه کاغه نه پدې ک فرض قضایي او قبل مسله ده وې کده چانه دی وخت ما ځګر ما خاموس قضا شي قضایي په څه وخت کې کېږي نو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې سړی د منځنه وده شو یا ته دیاده وته ودی کې اجازه کراهه چې کله د یاد شو دې کې دا مسله معلومه ده چې کله او کله نه بلکې نبی صلی الله علیه وسلم اجازه ویلې ده حتی تر دې پر علماء دا لیکلي چې مکروه وخت کې چنور راخیږي یا انور پر وځي او 12 بجې په دې وخت کې ته اراده قضایي لري ان شاء الله سمانعت پکې نشه بالکل تکولې شته وکړه چې داسګه موږ له 500 روپۍ راولېږي 500 ورواچو 15 کټ کې څه مسلې ذکر نو دا چې د سود نه لري ټلیفون او دغه احکام دغه باره کې د لیکلي وجه دا چې دا رقم نه دی پیسې نه دي ته چې به تور مثال دی دکاندار نه سودا والی او بیا هغه د شي وای چې ما په موبایل کې دومره شینټونه دي دا سودا مې درنو وخت دا پاګه کې قبول کړه څه خیر دی دکاندار سره قبلې ده نه قبلې نو دا پیسې نه دي کبه دې کې کمی زه تیراغ ان شاء الله دا سود نه دی بلکې دا هغه زمانه او دغه وخت پیسې دي چې هغه ستنه ګرځي نو دا حدود جاری کول د اسلامي خلافت او اسلامي حکومت کار دی موته کولې نشي دا کدي جناد او کدي غلار او کدي بل امام قرطبي رحمه الله دغه وجه ذکر کړي به وجه دا چې دلته به فسادونه زیاتېږي او رب العالمین دې په څلور کوم دنیا باندې اسلامي خلافت راولي چې تر څو پر دغه دین د اسلام په صحیح معنا باندې نافذ وګړي خو شي ذکر کړي اواز شاو اورې په ما کزه طلاق رجاباز خلکو طلاق نه شي او بو جوړ کړي بلکې عبد الله بن عباس فرمایي امام بخاری ته نقل کړي چې الطلاق و ترین طلاق په هغه وخت واقع کیږي چې سړی په کامله معنا باندې خپل خزنه موړي بعض خلکو چې ټوخه وکړي وکړه مې طلاق کړه شروع وته وکړه مې طلاق کړه دا اسی وسوسه ده لا اله الا الله اعوذ بالله دا ذکر کوي ان شاء الله اسم مسلور باندې نشته وی شیطان مله وسوسه چې نو حدیث کې رسول الله فرمایي اعوذ بالله و دې چپ طرف لدري کړه لاړ تو کنه امید دار چې سره وسوسه الله ختمه کی او په دې باندې ته الله رانی سینا عبد الله بن عباس چوي وځي چې مونږ کوم وسوسه مال لګيږي ودا خو د يهودو مونږ چې وسوسه پکې نه دي دا مطلب نه چې سړی مونږ کې وسوسه پکې رانه د يهودي دي دا سړی د پاره ویلي شیخ عبد القادر جنان الله چوي ویلي هغه ورته ویل خلک اباز زړه چې کندر نه راځي ستا په سړی کې ایمان دی مسلم کې حدیث رسول الله فرمایي ذکر صریح الایمان لا اله الا الله و امنت بالله و اعوذ بالله و او د شاقیده ته چې الله ما په دې باندې نه نشي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین